I hope guys you are all doing very well. Today in this tutorial you are going to learn how to pray for someone in English language. یعنی نن به تاسو دا هم زده کوئ چې په انګلیش کې به یو کس ته چاته به دعا څنګه کې چاته به دعا څنګه غواړئ. هغه که چېرته تاسو چاته په کمنټ کې لیکئ یا په مخامخ ورته ووایئ چې الله دې ته وبخي، الله دې تا ته اجر درکړي، الله تعالی دې تا ته صحت درکړي، الله تعالی دې ټول مسلمانان وبخي، الله تعالی دې زما علم زیات کی، الله تعالی دې ستا علم کې اضافه وکي، الله تعالی دې تا خوشحاله کی، الله تعالی دې تا ته صبر درکي او داسې ډیر څه به زده کوي. Now let's jump into the video. Sentence number 1. دلته موږ سره لومړنۍ جمله ده الله تعالی دې تا وبخي. که چېرته تاسو چاته په انګلیش کې داسې ویل غواړئ چې الله تعالی دې تا وبخي، بیا ورته ویلی شي الله bless you. الله bless you مطلب یې دا دی چې الله دې تا وبخي. یا که چېرته تاسو چاته داسې ویل غواړئ کوم چې سنټنس نمبر 2 دی چې الله تعالی تا ته اجر درکړي. موږ خلکو ته وایو چې الله تعالی تا ته اجر درکړي. بیا تاسو ویلی شي may Allah reward you. may Allah reward you. د ریوارډ دلته کې مطلب دی اجر او د سنټنس مطلب دا دی چې الله تعالی تا ته اجر درکړي، الله تعالی تا ته صحت درکړي. یو کس ناروغه دی، بیمار دی، تاسو ورته دا ویل غواړئ چې الله تعالی تا ته صحت درکړي. په میسج کې ورته وایي، په مخامخ ورته وایي. بیا ورته ویلی شي may Allah heal you. may Allah heal you. الله تعالی تا ته روغ صحت درکړي، الله تعالی ټول مسلمانان وبخي. اکثر لمونږ په مونږ کې داسې دعا کوو چې الله تعالی ټول مسلمانان وبخي. نو په انګلیش کې تاسو ویلی شي Oh Allah forgive the entire Muslim Ummah. Oh Allah forgive the entire Muslim Ummah. د forgive مطلب دی معاف کول او د entire مطلب دی تمام یعنی ټول. مسلم مسلمانان، entire مسلم تمام مسلمانان، ټول مسلمانان. Oh Allah forgive the entire Muslim Ummah. یا الله زما په علم کې اضافه وکړي. Oh Allah increase me in my knowledge. Oh Allah increase me in my knowledge. اوس بس کسان داسې وایي چې دا خو مونږ دغه شانتې وایو چې Oh Allah increase my knowledge. نه، دا به تاسو داسې نه وایئ، دا به تاسو وایئ Oh Allah increase me in my knowledge. او مطلب یې دا دی چې ای الله تعالی زما په علم کې اضافه وکړه، زما په علم کې برکت واچوه. اوس دلته زه تاسو ته یو ډېره اهم خبره کوم. یو نیم ټیم کې څه کسان موږ ته داسې وایي کله چې موږ دا سنټنس ته جمله راولو کومه چې ورته موږ ښایو او دوی دا په ګوګل ټرانسلیټر باندې ترجمه کړي نو د دې هغه مینینګ نه ورکوي کوم چې ورته ما ښودلی. دا څه وجه کیدلی شي؟ آیا دا جمله غلطه ده؟ ما چې راته کوم سنټنس څنګه ترجمه وکړه دا 100% صحیح ده. تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو ګوګل ټرانسلیټر چیک کړئ. او بل اکثر له به دی کې ایډیومیټک ایکسپریشن چې هغه ښکاري یو شانتي او هغې اصل معنی بدلې وي. او که چېرته ته دا راوالې په ګوګل ټرانسلیټر باندې ترجمه کړي نو دا تا 100% غلطه ترجمه درکوي چې هغې سره به تاسو ډېر زیات کنفیوز شئ. زه چې کم سنټنس هم راوړم، کم ورډ هم راوړم، خو په سوچ سمج سره په دې باندې ډېر سوچ کیږي. کم از کم 4 ځله زموږ هر یو ویډیو چیک کیږي چې آیا په دې کې څه فالټ څه غلطۍ ورکې شته او که نه. نو بس دومره راته یم چې د دې په باره کې هیڅ فکر مه کوئ. ښه، بل سنټنس دی الله تعالی تا ته صبر درکړي. may Allah pour patience upon you. may Allah pour patience upon you. تاسو چاته په کمنټ کې لیکئ، په مخامخ ورته وایئ چې الله تعالی تا ته صبر درکړي. نو بس داسې ورته وایئ may Allah pour patience upon you. بل سنټنس دی may Allah have mercy on you. الله تعالی په تا باندې رحم وکړي. may Allah have mercy on you. دا تقریبا موږ په نورو ویډیوګانو کې هم ډسکس کړی. د دې مطلب دا دی چې الله تعالی په تا باندې رحمت نازل کړي. مرسی ویل کېږي رحمت ته. on you په تا باندې که چېرته تاسو صرف داسې ووایئ may Allah have mercy نو بیا د دې مطلب دا شو چې بس الله دې رحم وکړي. پښتو کې موږ وایو که نه چې بس الله دې رحم وکړي. بیا صرف داسې وایئ may Allah have mercy. او که نه ته چاته وایې چې الله تعالی دې په تا باندې رحم وکړي، بیا ورکې اخره کې on you ووایه. که وایې چې الله تعالی دې په موږ باندې رحم وکړي نو د یو په ځای باندې اس ووایه.
May Allah have mercy on us. الله تعالی دې بس په موږ باندې خپل رحم وکړي. یا الله موږ د جهنم د اور نه وساتي. دا اوس یو بل سنټنس دی. که چېرته تاسو په انګلیش کې داسې ویل غواړئ بیا به وایئ او الله save us from the punishment of hell. او الله save us from the punishment of hell. مطلب دا چې اے الله پاک مونږ د جهنم د اور نه بچ کا، مونږ ټول مسلمانان د جهنم د اور نه وساته. پنشمنٹ ویل کیږي سزا ته. لکه که چېرته یو ماشوم یو کس وایي چې ماته اسکول کې پنشمنٹ راکو نو دې مطلب دا دی چې ماته سزا راکړله. او هیل ویل کیږي جهنم ته. الله تعالی تا ته ډیر عمر درکړي، الله تعالی دې ستا په عمر کې اضافه وکړي. May you live long. بس سمپلی خلکو ته داسې وایي May you live long. او مطلب یې دا دی چې الله تعالی تا ته الله تعالی ستا په عمر کې اضافه وکړي، الله تعالی تا ته ډیر زیات عمر درکړي. الله دې کامیاب کا. که چېرته داسې ویل غواړئ بیا ووایئ May you succeed. May you succeed. او مطلب ترجمه یې دا ده چې الله تعالی تا کامیاب کړي. خو که چېرته داسې ویل غواړئ چې الله تعالی تا په اگزام کې په امتحانونو کې کامیاب کړي بیا به داسې وایئ May you succeed in exams. May you succeed. د succeed مطلب دی کامیابېدل او exams مطلب دی امتحانونه، یعنی الله تعالی تا په امتحانونو کې کامیاب کړي. May you succeed in every way of life. نو د دې سنټنس اوس داسې مطلب چې الله تعالی تا د زندګۍ په هر یو لاره کې کامیاب کی، اللہ تعالی تا کامران کی. May you succeed in every way of life. یعنی اللہ تعالی تا د زندگی په هر یو لار کې کامیاب کی، تا ته الله تعالی ترقی درکړي. که چېرته یو کس په سفر باندې روان وي او تاسو ورته داسې ویل غواړئ چې ښه سفر ولرئ یا سفر دې په خیر، نو بیا ورته ویلی شي have a safe journey. have a safe journey. ښه سفر ولرئ. اوس هسې فرض کا یو کس وفات شوی دی او په فیسبوک باندې تصویر شیر کو، په کمنټ کې ورته تاسو داسې ویل غواړئ چې الله تعالی دې ولې په جنت کې اعلی مقام ورکړي، الله تعالی دې ولې په جنت کې یو ښه ځای ورکړي، ښه مقام ورکړي. بیا ورته داسې ویلی شي Allah bless him the highest rank in Jannah. Allah bless him the highest rank in Jannah. او د سنټنس مطلب دا چې الله تعالی دې ولې په جنت کې اعلی مقام ورکړي. جنه چې کوم دی تاسو ته پته لګي دا جنت ته ویل کیږي. تاسو جنت هم لیکلی شي، مطلب که جنه لیکي که جنت لیکي بالکل صحیح ده. تاسو هیون هم لیکلی شي HEAVEN هیون، او د دې مطلب هم دی جنت. پیراډایز هم جنت ته ویل کیږي. بس چې کوم ستاسو خوښ وي هغه وایي. جنه چې کوم دی آسان لفظ دی، هر څوک پرې پوهېږي، بس همدا وایي. May Allah grant you a healthy بیبی. د دې سنټنس مطلب دا دی چې ته یو کس ته داسې ویل غواړې چې الله تعالی تا ته یو صحتمند ماشوم درکړي، یا الله تعالی پر غلطو عادتونو پرېښودلو کې زما مدد وکړه. او الله help me stop my bad habits. او الله help me stop my bad habits. د سنټنس مطلب دا دی چې یا الله تعالی زه چې کوم غلط عادتونه کوم د دې په پرېښودلو کې زما مرسته وکړي، ما سره مدد وکړي چې زه د دې نه خلاص شم. بیډ هیبټس ویل کېږي غلط عادتونه، هیبټ عادت ته ویل کېږي. او هیلپ می زما مرسته وکړي، زما مدد وکړي. او کله چې موږ په پښتو کې وایو چې اے الله تعالی، نو په انګلیش کې ویل کېږي او الله. د او الله مطلب دی اے الله. بل سنټنس بدل شي چې اے الله تعالی موږ د غلطو کارونو نه وساتې. څومره چې غلط کارونه دي یا الله ته زموږ د دې نه حفاظت وکړي، موږ ته وساتې. بیا تاسو داسې ویلی شئ او الله protect me from the evil deeds. او الله اے الله تعالی protect me زما حفاظت وکړي، ما وساتې from the evil deeds د غلطو کارونو نه. evil deeds چې کوم دی دا غلطو کارونو ته ویل کېږي، او evil eye چې کوم دی هغه تاسو لږ مخکې زده کړه هغه بد نظر ته ویل کېږي. او د سنټنس مطلب دا شو چې اے الله تعالی د غلطو کارونو نه موږ په خپل امان کې وساته. او الله protect us from calamities. یا الله تعالی موږ د مصیبتونو نه وساتې. او الله protect us from calamities. د
د دې سنټنس مطلب دا دی چې یا الله موږ د مصایبو نه د مصیبتونو تکلیفونو نه په خپل امان کې وساتئ، موږ ته محفوظ وساتئ. په دې مشکل وخت کې د الله تعالی زموږ مدد وکړي. May Allah help us in this distress. May Allah help us in this distress. د سنټنس مطلب دا دی چې الله تعالی دې زموږ پر مشکل وخت کې مدد وکړي، زموږ د مرسته وکړي. ډسټرس ویل کېږي یو مشکل وخت ته. this distress په دې مشکل کې. stay happy. د stay happy مطلب دی خوشحاله اوسئ. که چېرته یو کس ته داسې ویل غواړئ چې خوشحاله اوسئ، بیا ورته وایئ stay happy. get well soon. الله تعالی دې زر روغ کا. د دې نه مخکې تاسو څه زده کړل؟ د دې نه مخکې تاسو وویل may Allah heal you. الله تعالی دې تا ته صحت درکړي. خو که چېرته تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې الله تعالی دې زر تر زره روغ کا چې خپل کار شروع کړي، خپل کار روزګار شروع کړي یا بل څه، نو تاسو ورته ویلی شي get well soon. get well soon. خو په دې ځای کې ویل چې راغلی WELL دا WILL نه دی. rest in peace. دا سنټنس ډیر زیات عام دی، تاسو به اورېدلی هم وي او د دې مطلب دا دی چې الله دې جنت ورکړي. یو ځل بیا ورته هم که چېرته یو کس یو تصویر شیر کړي، یو کس وفات شوی وي، نو تاسو ورته په کمنټ کې لیکلی شئ rest in peace. د دې سنټنس هم همدغه مطلب دی چې الله تعالی دې ورته جنت ورکړي. د دې نه مخکې تاسو زده کړل چې الله تعالی دې په جنت کې یو اعلی مقام ورکړي، خو د rest in peace مطلب دا دی بس چې الله دې ورته جنت ورکړي. او بله دا خبره چې دا صرف په RIP کې هم راځي، مطلب تاسو صرف RIP هم لیکلی شئ. RIP د R مطلب دی rest، د I مطلب دی in او د P مطلب دی peace. نو یعنی مطلب مې دا دی که ته چېرته صرف RIP لیکي، زیات خلک داسې لیکي، او که rest in peace پوره سنټنس لیکي هم صحیح ده. مطلب یې دی چې الله دې ورته جنت ورکړي. wish you all the best. دا هم تاسو اورېدلی وي. wish you all the best. فار ایگزامپل ته یو ملګري ته وایې چې زه یو ټیسټ ورکوم یا زه یو کار شروع کوم، تا ته وایي چې wish you all the best. نو د دې سنټنس هم همدغه مطلب دی چې الله تعالی دې تا کامیاب کړي. wish you all the best. الله دې کامیاب کړه. اوس اسې یو کس واده وکړو او ته ورته وایې چې واده دې مبارک شه، نو ته ورته ویلی شي congratulation on tying the knot. tying the knot دا یو قسم جمله ده چې د دې مطلب دی واده کول، او congratulation on tying the knot یعنی واده دې ډیر ډیر مبارک شه. او الله show us the right path. ای الله تعالی مونږ ته سیده لاره وښیه، مونږ ته نیغه لاره وښیه. او الله show us the right path. د سنټنس مطلب دا دی چې ای الله تعالی مونږ ته سیده لاره وښیه. لکه په مونځ کې چې مونږ وایو اهدنا الصراط المستقیم، نو د دې سنټنس هم همدغه مطلب دی چې الله تعالی مونږ ته سیده لار وښیه. رایټ چې کوم دی صحیح ته ویل کېږي، او پات چې کوم دی لارې ته ویل کېږي. رایټ پات صحیح لاره یا سیده لاره. الله تعالی دې ستا او ستا د فیملی یعنی ستا خاندان حفاظت وکړي. May Allah protect you and your family. May Allah protect you and your family. یعنی الله تعالی ته ستا او ستا خاندان په خپل حفظ و امان کې وساتي. یا الله تعالی موږ د غربت او د قرضونو نه وساتي. او الله protect us from poverty and debts. او الله protect us from poverty and debts. poverty چې کوم دی دا غربت ته ویل کېږي، یعنی غریبۍ ته ویل کېږي. او debts دا debts نه دی ما راته ډېر ویلي، دا قرض ته ویل کېږي، او اخره کې ورسره اس راغلی، نو یعنی قرضونه. موږ د غربت او د قرضونو نه په خپل حفظ و امان کې وساتئ، زموږ حفاظت وکړي. او الله protect us from lying and arrogance. یا الله تعالی موږ د دروغو نه او د تکبر نه وساتئ. او الله protect us from lying and arrogance. الله تعالی موږ د دروغو نه وساتئ او د کبر غرور تکبر د دې نه وساتئ. بل سنټنس داسې دی چې یا الله موږ د بد نظر نه وساتئ. او الله protect us from evil eye یا protect us from the evil eye. او د سنټنس مطلب دا دی چې یا الله موږ د بد نظر نه وساتئ. او الله protect us from the evil eye. evil eye چې کوم دی دا
بد نظر ته ویل کیږي. او پروټیکټ حفاظت کول یعنی یا الله مونږ محفوظ کی مونږ اوساتي د بد نظر نه. او بس همدغه نن زمونږ د دې ویډیو اخیری سنټنس ته تقریبا یو څو ورځې مخکې یو ملګري مونږ ته کمنټ کړو چې یو داسې ویډیو هم جوړه کړئ چې په هغه کې مونږ په انګلیش کې دعاګانې زده کوو چې یو کس ته مونږ دعا څنګه کوو. نو زه امید کوم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي، ستاسو په علم کې به اضافه کړي وي او ډېر څه به هم ترې زده کړي وي. اوس که چېرته ستاسو مخ ته یو تصویر راځي هغې ته کمنټ لیکئ یا مخ په مخه چاته وایئ نو بالکل تاسو دا جملې استعمالولی شئ. دې سره به ستاسو انګلیش نورم های لیول ته لاړ شي، ډېر زیات به سټرانګ شي. او کوشش کوئ چې دا صرف کاپي ته نه ځي، دا ستاسو ذهن ته ځي او دا خلکو سره استعمالوئ هم. نو ستاسو دا وخت به فضول نه ځي، ستاسو پریکټس به کېږي او د پریکټس نه بغیر انګلیش ویل ناممکن دي. پریکټس به خامخا کې که 15 منټه کې که 2 منټه کې خو خامخا به کې.